سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، کوم سوال چې ما راخیستی په هغې باندې د خبرو کولو نه مخکې تاسو دا ویل غواړم چې ډېر ملګري په کمنټونو کې دا ګیله کوي چې ته زموږ د پوښتنې جواب نه ورکوې یا زموږ د پوښتنو جوابونه ډېر ځنډ وروسته ورکوې. نو دغو ملګرو ته ویل غواړم چې زه کوشش کوم، زما دا هر وخت همیشه زما دا کوشش چې زه ستاسو هره پوښتنه راوالم، په هغې تاسو ته ویډیو جوړه کړم او تاسو ته جواب درکړم. ولې دلته زما هم مصروفیت دی، زه هم کار کوم، نو دې د وجې کله ناکله ستاسو پوښتنې ناوخته کېږي، د هغو جواب ناوخته کېږي. لږ په ځنډ زه جواب درکوم، دې دپاره زه بښنه غواړم. زه به کوشش کوم چې زه ستاسو پوښتنو ته ډېر نه ډېر وخت ورکړم او زه پرې تاسو ته ویډیو جوړه کړم، تاسو ته معلومات درکړم. دې نه علاوه که ستاسو هر څه پوښتنه وي، تاسو هر وخت کې خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله زه به حتمي ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. تاسو خپلو جوابونو ته منتظر اوسیږئ. نن مې چې کومه پوښتنه راخیستې هغه هم څو ځلې دلته کمنټ شوې وه. هغه پوښتنه دا ده چې آیا موږ په تدخ د وایاژ باندې ترکیې ویزا اخیستلی شو، ترکیې ته سفر کولی شو او که نه؟ ملګرو، بالکل تاسو په تدخ د وایاژ باندې د ترکیې ویزا اخیستلی شئ، تاسو په ترکیې ته سفر کولی شئ. بالکل دا امکان لري، تاسو په تدخ د وایاژ باندې ترکیې ویزا اخیستلی شئ، تاسو په ترکیې ته سفر کولی شئ. تاسو په دې کې هیڅ مشکل نه لرئ. دغه پوښتنه وه او د دې یو وړوکی جواب و، هغه مې تاسو ته درکړو. ویډیو همدومره وه. نو تاسو کوشش وکئ دغه ویډیوګانې د ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، تر څو ټولو ملګرو ته دقیق او صحیح معلومات په وخت باندې ورسیږي. مننه ملګرو، په مخه مو ښه.